د ایران تازه اخطار افغانانو ته د ایراني چارواکو بیا ځلې اعلان د افغانانو په ګډون دی غیر قانوني کډوال ووځي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید له دې هیواده ووځي. وحیدي په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو کډوالو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. وحیدي وایي هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي، مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډیر غلط کار دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو پر وړاندې وروستۍ تاوتریخوالو او زورونو ته په اشارې سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفریقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نوي څرګندونو په ایران کې هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخوانی افغان سرتیری فواد ازادي راډیو ته وویل موږ په 100 ستونزو او قاچاقي لارو دلته رسیدلی یو، که بیا افغانستان ته لاړ شو نو هلته به د ګواښونو له امله ژوند ونه شو کړای. موږ د ایران له جمهوري ریاست څخه غوښتنه کوو چې موږ دې نه شړي. که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له د غیر افغانانو څخه مجیب الله فروفي ازادي راډیو ته وویل که څه هم زه دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډیرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یو ډاډمنه دنده لرم چې په یوه میاشت کې ثابت عاید ولري.